ټول نیولې دغه د کوچان څه جوم واخسته هغه ټنګان څه جوم واخسته څه درولې دي با ما گفتن که دیگه کامره دولتی رسانه شخصی نیست کدام رسانه باشه امروز وکیل صاحب باختر وعده هر کس که باشه ما شاور روز داخلی تو وظیفه وکیلان زموږ آواز نه اوري ولې رئیس صاحب جمهور ته نه وایست ولې څه چاره وکړو خپل ځان مړه کړو بلډوزرانو موټرانې راوستي موږ طالبان یو موږ القاعده یو موږ څه شي یو تاسې ولې سر نه خلاصوئ د دې افغانستان ملت نه یو کوچیان چې سو کافر سولو د دې ځای نه یو ښه سر خلاص کوئ په دې باندې ځانونه وژنو دلته معافاتې کړي دي د دې وزارت د شهر سازۍ راوستي دلته ته یې اچولي موږ خو په خپل سر زوردار یو نه ټوپکدار نه مو کمبل شی کړی دي خپل دلته آبادي مو کړې ده خپل کور دلته کور مو جوړ کړی دی هر کس که باشه مرا گفت تصویر کې څوک غریب سړی چې کور نه لري هغه په دې مملکت کې د اوسېدو ګزاره نه لري څوک چې پښتانه نه لري هغه د اوسېدو ګزاره نه لري موږ په دې باندې ښه پوهېږو چې دغه د کوچیانو سره نه څه جوړ کړی دغه کور به نړېږي هم به د کوره بارېږي د خیرخانې د کوتله سره ورسېدل دغه ځای پورې دا کوم چا بلډینګان جوړ کړي دي غصب کړي دي دغه کور څوک نه ورنړوي چې میدان یې درته عادي دوم لاندې کړی دي موږ به انشاءالله د اغستۍ موضوع د حکومت سره شریک کړو که حکومت په دې هکله باندې د خلکو ستونزې او مشکل نه اورېدی نو ولسي جرګه به په دې هکله دلته امنیت کې به خود اوبه بندوي خو بسم الله خان وزیر د دفاع دی مارشال فهمي اول معاون دی پر دې باندې به اوبه هم بندوي ستاسې سره به ظلم وکړي دغه مملکت خو مارشال ازاد کړی دی بسم الله خان ازاد کړی دی په دې وطن کې غریب څوک ګزاره حق نه لري چې دلته څوک غریب ګزاره وکړي انشاءالله یا به موږ غم خورو یا به د دوی کمبل ورټولو دا زموږ ستاسې سره وعده خبره دا ده موږ ته خیبېدی شي وکړو چې بیخي هم د افغانستان نه یو دغه آیت چې و د روسي جرګې کامره بیا در شوی کامره ما از هیئت ولسی جرگه که فعلا به منزله کوچه تشریف آوردیم به قصبه در راستش امروز فیصله شده در راست از کمیسیون ما همایون رئیس کمیسیون دفاعی و در عین حال به امی هیئتی هم رئیس و امی هم عضو از امی کمیسیون هستند از امی هیئت هستند ما آمدیم از خاطر مسئله کوچه که از نزدیک مشکل ببینیم لیکن متاسفانه که با هدایت وزیر دفاع بسم الله خان اجازه داده نشد همینجا اردوست تک این اردوی ملت ما نیست فکر کنم این اردوی بسم الله خان است و اجازه نمیده اینجا یکی از قماندانایشان که در بالا استاد است
اونا با بسیار بی احترامی پیش آمدن، میخواستن که کامرا را از دست کامرامین بگیرن تا واقعیت ها رو نفهمه. بنان ما از خود دروازه که تلاشی به اردوی ملی استک امی وکیلای ملت اجازه داده نشد، ما پس میریم دوباره و صبح یا به روز آینده شاید در سر از این مسئله تبصره بسیار قوی شود در خود پارلمان و آقای بسم الله خان هم باید به کمیسیون دعوت شود و به تالار عمومی دعوت شود که شما به جای ازی که وکیلای محترم تشویق کنین تا مشکل رفع کنن، مشکل از این مردم ما نمیتونیم که اردویی که در حالت جنگ ما قرار داریم اردو رو بیاریم در چهار اطراف مردم عام پرتیم و اونا رو تهدید کنیم و نمانیم که به او برسه یا نان برسه. از این خاطر ما حال پس دوباره میریم به طرف پارلمان و مسئله کوچه را ما وعده میکنیم که یک طرفه میکنیم، حل میکنیم. این مردم مظلوم هستند و هیچ وقت در تمام بشریت در تمام جای نه یهود نه نصارا هیچ کسی کار نکرده که سر یک کسی آب و نان قطع کنه تا که اونا را مجبور بسازه به ترک از منطقه. تشکر. خبره ته غوږ ونیسئ. ټولو کوچانو ورونو نه خواهش کوم چې د خشونت نه لاس واخلي. دا پولیس دا عسکر دا زمونږ د ملي اردو سربازان چې دلته راغلي دي دا د امر لاندې دي. خیر بیا هم زمونږ ورونه دي، د دوی نه خواهش کوو اوبه، خوراک، چکاک دا ټول باید ورته ورسیږي. د خوراک او د چکاک موانع باید نشي. ټول انساني او بشري حقوق باید دلته رعایت شي. کوچان دي زمونږ ورونه دي، تاسې هم زمونږ د ملا تیر یاستئ. دیو سره ظلم عیناً د افغانستان د ملت سره ظلم ده. خیر تاسو ته د پاسه نه امر شوی ده، تاسې خپل امر هغه کوئ. موږ به د تاسې امیرینو سره وګورو. محترم کوچانو ورونو، تاسې د دې ځای تر څو موږ د دې دپاره راغلي چې دا خبره په مسالمت آمیز ډول سره حل کړو. تر هغه وخته پورې چې خبره مو نه حل کړي هیڅ یو ته د تجاوز او تیري حق نه ورکوو. هیله ده چې ټولو ته یو د بل د ورونو په سترګه وګورئ او دا د موږ اخرنی خواهش ده. او بیا به موږ د کوچانو دا خواهش دی چې زموږ غږ باید پورته کړي تاسې وکیل صاحبان. خیر لاړ شئ. نور دغه ته ورځه، نور موږ ته ورته سره